خبرې چې نن تاسو ته ذکر کومه دا ډېرې فایدهمنې خبرې دي او زموږ د ټولو ورته ضرورت دی او ما تاسو ته دا ووي چې دې علاماتو اورېدو نه بعد موږ کې هر سړی دا معلومولی شي چې د ده زړه په څومره اوبو کې دی د روغ زړه یوه نښه دا ده چې د هغه یو سوچ او فکر او هغه د الله راضي کول دي که سحر شي پې د ده دقه غم چې هر الله به نه راضي او که نه وي که ماښام شي الله به رانه راضي او که نه وي که ماسپښین وي الله به راضي او که نه وي که مصیبت پې راشي د سوچ یاره الله به راضي او که نه وي راضي که راحت پې راشي یاره الله به رانه راضي او که نه وي راضي که په ځوانۍ کې د دقه سوچ دی که په بوډاوالي کې د دقه سوچ دی که په غریبۍ کې د دقه سوچ دی که په مالدارۍ کې د دقه سوچ دی که خوشحاله دی دقه سوچ دی که خفه دی دقه سوچ دی یو سوچ یو فکر یو خبره الله به رانه راضي او که نه وي راضي سبحان الله او دا څومره قیمتي زړه دی څومره قیمتي زړه دی چې هغه د دې خبرې نه ډک دی چې الله به رانه راضي او که نه وي راضي او د دې زړه نه او د دې زړه والا نه الله راضي کېږي د دې زړه نه او د دې زړه والا نه الله راضي کېږي چې د هغه سوچ ټول دقه چې زه به خپل رب په کومې طریقې سره راضي کوم په څه طریقې سره به د رب راضي کېږي او ځکه یو حدیث کې راځي چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي د الله د طرف نه به آواز وشي چې ای جنتیانو یو بل نعمت هم پاتې د هغه به وایي چې یا الله نور کم نعمتونه موږ له راکړې اسه چې یوه خو تا موږ له راکړو د جهنم نه دې بچ کړو جنت ته دې راوستو مخونه دې راله سپین کړو نور کم نعمتونه دي چې ته موږ له راکړې الله به ورته هغه نعمت دا دی چې د همیشه دپاره ستاسو نه راضي شومه هېڅ چېرته به تاسو نه ناراضه کېږم همیشه دپاره الله وایي هم د دې جنتیانو په دې زړونو کې دقه خبره پرته وه چې زموږ د رب به زموږ نه څنګه راضي کېږي نو اعلان یې واورېد د الله د طرف نه چې داسې راضي شوی یم چې د همیشه دپاره راضي یم چېرته به تاسو ته نه په غضب کې کېږم چېرته به تاسو نه ناراضه کېږم وجه دا وه چې دې خلکو دا چې کوم جنت ته تللي دي په دنیا کې د دوی ټول سوچ او فکر هم دقه و چې الله به رانه څنګه راضي کېږي لکه څنګه چې د دنیا والا دا سوچ او فکر دی چې باچا صاحب به څنګه راضي کېږي ملک صاحب به څنګه راضي کېږي وزیر صاحب وزیر اعظم صاحب صدر صاحب او دا پلانې صاحب او پلانې صاحب دوی به زه په څه طریقه راضي کوم نو دغه شان د دې دیندارو خلکو او روغو زړونو والو اولنی او اخرنی سوچ دقه دی چې زه به خپل رب څنګه راضي کوم په څه طریقه به راضي کوم او د دغه رب د راضي کولو دپاره دې پکې بیا ګرانه ورځان ته نه ګوري ګورې د دغه رب د راضي کولو دپاره دې بیا سختې او راحتې ته نه ګوري ګورې د دغه رب د راضي کولو دپاره بیا دې هېڅ شي ته نه ګوري قیمتي نه قیمتي شی بیا ده ته ارزان ښکاري ځکه چې هلته د الله د رضا کولو خبره ده صحابه کرامو د سیرت رواله د سانه قیمتي څه شی شتي بل یو سړی د سا قربان کی بچی قربان کی بدن قربان کی د دومره قیمتي شي نه چې قربان کړي او دا ورته ارزان ښکاره شي وجه دا و چې هغوی د الله رضا لټوله چې کله دې د الله رضا لټوله که نه نو دا ګران شي نه به ورته څه شي ارزان شي او به نه ستړی کېږي د الله په بندګۍ کې ځکه چې هلته مقصد لوی دی او مقصد او هدف چې کله د انسان غټي که نه نو دی بیا داسې په عباداتو باندې او په محنتونو کوششونو باندې بیا ستړی کېږي نه بلکې جذبه یې ښه ډېري ځکه چې ته پته لري چې هدف مې څه دی هدف غټ دی که هغې ته ورسېدم نو د هر صبره نه به هېر شي لکه حدیث کې راځي چې د جنتي به راوستی شي او په جنت کې به ورغو په ورکړی شي دې جنتي به څومې سختې تېرې کړي ښه د غربت ژوند یې تېر کړی ښه مصیبتونه غمونه هر څه پرې راغلي په جنت کې چې ورته یوه غوپه میلاو شوه هغه هر څه ته څه شو هېر شو وایي دی به وایي چې یا الله په ما خو چې ته مصیبت راغلی به نو دا خبره ما څه پورې کړه دې پورې وکړه چې هلته د ده منزل ډېر غټ و هدف
جنت ته رسېدو نو هغه غټ منزل ته چې دی ورسېدو نو هغه سختې او غر څه ته څه شو هغه تېر شو ځکه چې هلته ډېر څه ولیدو یو سړی الله راضي کول غواړي نو د الله رضا ډېر لوی مقصد دی د هغې دپاره به د دنیاګۍ د وختونه د بدن د بچي د مال د دې قرباني به ورکې او چې کله بیا هغه الله دې راضي ولیدو نو ډېر به خوشحاله و چې ساه اخیستی کېږي حدیث کې راځي نو دغه ټیم کې ویلی کېږي انسان ته جنتي انسان ته لکه اوس مثال یو سړی دی هر څه قربان کړو د الله دپاره مال بچي هر څه وخت ستړی شو د روجې په حالت کې عبادتونه کول د روجې په حالت کې د الله بندګیانې کول هر قسمه قرباني یې ورکړه سخته ډېره تېره کړه که نه او د ده عمر به موږ ووایو چې زه 80 کاله و او دی د 15 کالو نه بعد په دغه محنت کې دی نو څو کاله شو 45 کاله د محنت وکړو کوشش وکړو په دې کې ډېر څه قربان کړو ډېر څه قربان کړو تر دې چې هغه ټوله ځواني د الله دپاره قربان کړې ده او دی چې کله مړ کېدو ملایکو ترې ساه اخیسته نو ورته یې وویې زیری دل درکو ابشر بروح و ریحان تاله موږ زیری درکو د جنتونو د نعمتونو د خوشحالیانو او د دې رب چې هغه ستا نه راضي دی د ده نه هغه هر څه هېر شو 45 کاله چې د کومې سختې تېرې کړي دي کومې قربانیانې ورکړي ټول ختم هېر شو دي ولې خپل هدف ته ورسېد یعنې رب یې راضي وموندو پاتې څه شو د یو سړي نه الله راضي دی دی نور څه غواړي ښه یو سړی د 45 کاله ژوند یې تېر کړو او د دنیا دپاره یې منډې ووهلې او یو شی او بل شی او ټک خطا بندګي کله کوه او کله مه کوه د خپلې مرضۍ دینداري کول او دته زیری میلاو شو چې دې رب دې انتظار کوي چې تا ته غوسه دی هغه نعمتونه ده چې ترې مزه اخیستې ده هغه به دته اوس یادي ولې سخته پرې راغله څه فایده د دغه نعمتونو چې تا نه دغه ځای کې ټول هر څه راغله ځکه حدیث کې څه راځي همدغه حدیث کې دا ما چې لږ ساعت مخکې وویل چې جهنمي له یوه غوپه په جهنم کې ورکړی شي که نه او دی به ښه نعمتونه به ورسره هر څه به ورسره ښکلی ژوند یې تېر کړی دی د مزو چرچو یوه غوپه په جهنم کې او د ده نه به هر څه هېر شي نو څه کې په هغه نعمتونو باندې مسلمانه او څه به وکړي په هغه مزو چرچو باندې چې د جهنم یوه غوپه یې د سړي نه هېر کړي او صبر کوه په هغه سختو مصیبتونو باندې چې د جنت یوه غوپه به دنه هر څه هېر کړي نو نهمه نښه څه ده د الله رضا کول دا پکې د ټولو نه غټ سوچ یا د ټولو نه غټه خبره یې لسمه نښه دا ده چې روغ زړه خپل وخت نه ضایع کوي یعنې په وخت ضایع کولو باندې دا زړه ډېر خفه کېږي داسې ولیکئ روغ زړه یوه نښه دا ده چې دی په دې وخت باندې ډېر بخیلي په څه باندې بخیلي په وخت باندې وخت بخل کوي بخل نه غواړي چې دا وخت ضایع شي الله اکبر بلکې علما وایي ان الفلاح كل الفلاح في الشح بالوقت وی کامیابی او ټوله کامیابی په دې کې پرته ده چې ته په دې خپل وخت سره بخیل شې د وخت باندې بخل وکړي نن سبا چې بخیل خو په څه باندې په پیسو په مال او د ټولو نه لوی اسراف چې کوي هغه په دې وخت کې کوي حالانکې دې هر څه به تپوس کېږي مشهور حدیث دی که نه چې د آدم د بچي قدم د هغه وخته پورې د الله د مخې نه نشي خوځېدی د قیامت په ورځ چې څو پورې د هغه نه تپوس نه وي شوی چې عمر دې په څه کې تېر کو ځواني دې په څه کې خاورې کړې وه مال دې د کوم ځای نه ګټلی او په کوم ځای کې دې لګولی او کوم علم چې دې زده کړی او په هغې دې څومره عمل کړی دی نو په دې کې یو تپوس د دې ژوند دی که نه د ځوانۍ دکه وخت دی که نه د دې هر څه به تپوس کېږي
روغ زړه والا نه روغ زړه والا هغه د خپل وخت ډېر خیال ساتي انتهایي خیال ساتي او په دې کې بخیلي په دې باب کې ځکه چې نه غواړي چې دا وخت یې ضایع شي او نن سبا چې خلک په دې وخت کې څومره تاوانیان دي که نه نو تپوس یې مه کوه د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما مشهور حدیث دی په صحیح بخاري کې شته او نورو کتابونو کې هم دی نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس دوه نعمتونه دي چې خلک د هغې په باره کې په دوکه کې پراته دي په تاوان کې پراته دي د نعمتونو قدر یې نه دی کړی الصحه والفراغ روغ بدن او فارغه وخت د دې وخت نه فایده اخیسته غواړي د یو منټ پسې به ژاړي ورب الکعبه په دې یو منټ پسې به ارمان وکړي او دې نه فایده واخلي ګورې د قبرونو والا که چېرته خبرې کولی شوې دونه یې تپوس کړی که دوی یو سیکنډ غواړي یو سیکنډ بس دا قبرونو والا یو سیکنډ غواړي چې دوی پکې صرف یو پیر استغفر الله ووایي دوی پکې یو پیر سبحان الله ووایي او ته په ګینټو ناستې فیسبوک ته په ځان دې زړه نه سوځي ته په ګینټو ناستې یوټیوب ته ته په ګینټو ناستې خبرونو ته ته په ګینټو ناستې ګیمونو ته ته په ګینټو ګرځې په بازارونو کې ته په ګینټو ګرځې په باغچو په پروګرامونو کې نه د قرآن تلاوت شته نه درس او تدریس شته نه ذکر او اذکار شته نه منځونه شته نه جړاګانې شته نه دعاګانې شته نه د دنیا دپاره پکې څه کار شته بس پکې دنیا دپاره هم څه کار نه کوي نو نه د دنیا شي او نه د دین شي او بعضو خپل ټول وخت دنیا له ورکړی دی دین ته بلکل یېرې دی دا هم په تاوان کې دی خپل وخت قدر کوئ جنتیان چې کله جنت ته لاړ شي نو الله د طرف نه به ورته امر وشي کلو واشربو هنیئا خورئ او څکئ مزیدار په خوشحالۍ سره ولې بما اسلفتم فی الایام الخالیه د هغه اعمالو د لاسه چې تاسو کړي دي په تېرو ورځو کې فی الایام الخالیه تېر شوي ورځې مطلب دی چې تاسو د هغه خپل وخت نه فایده اخیستې وه هغه وخت هم قیمتي کړی نو د هغې په بدله کې نن د جنت دا نعمتونه خورئ او د دې نه فایده اخلئ خورئ اوس کوئ نو د دې وخت به ګورئ تپوس کړي دا وخت مه ضایع کوئ ګورئ یو سیکنډ یو منټ دا ګوره معمولي خبره نه او دا بیا راځي هم نه دا بیا نه راځي دا ژوند ټول په دغه کې تېر شي د زړه دې درزات هم چې ته سوچ کړی یې که نه د زړه د دړکن چې دی د درز چې کوي دا درزه دا دړکن د زړه ده او دا زړه چې ټوپ وي دیم په اصل کې تاله دا پیغام درکوي وي دا ژوند ټول دقه شان په سیکنډونو او منټونو کې تېرېږي دلته چې ستا زړه درز کوي هلته سیکنډ وموړي ستن د ګړۍ ولاړه ده که روانه ده روانه دقه د زړه دا درزه د وخت تېرېده دي او د وخت دا تېرېده دا لویه خبره ده ځکه چې یا به دا وخت ته د الله په بندګۍ کې تېر کړی یا به دې د هغه په نافرمانۍ کې تېر کړی هر حال کې خو تا نه به تپوس کي او بیا نتیجې ته هم ځان بیا تیار ساته نو وخت مه ضایع کوئ